د پاکستان د ولسمشر ویاند د افغانستان په اړه په تازه څرګندونو کې پر اسلامي امارت نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې اسلامي امارت خپل ژمنو ته وفادار نه دی پاتې شوی. نوموړي د افغانستان پر کورنیو سیاستونو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ښځو حقوقي او کاري محدودیتونه د اقلیتونو وضعیت او د نشي توکو تجارت د اندېښنې وړ دي. نه یوازې دا چې پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې یو ځل بیا لاسوهنه کړې، بلکې پر افغانستان یې د پاکستان ضد د وسلوالو غورځنګونو د فعالیتونو تورونه هم لګولي دي. خو راځئ چې وګورو حقیقت څه دی. پاکستان چې په دې وروستیو کې له ډېر بد امنیتي وضعیت سره مخ دی او په کور دننه له بېلابېلو اختلافونو کړېږي، هڅه کوي چې دا موضوعات په یو شکل له خلکو پټ کړي او یا لږ تر لږه د ملامتۍ څخه د ویستلو لارې چارې پیدا کړي. د پاکستان د ولسمشر د ویاند څرګندونې د نړیوالو اصولو له مخې په ښکاره د یو هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه ده، خو دوی بار بار دا عمل کړی. د پاکستان د ولسمشر ویاند لومړی په کشمیر کې د ښځو حقونه خوندي کړي چې هره ورځ د پوځ له لوري ډبول کیږي او زندانونو ته وړل کیږي. कि ये शहीद बेनजीर की यूनिवर्सिटी है जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती, लेकिन जब भी हमें कॉल आती है बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे. دا ښاغلی دی لومړی د بلوچ میرمنو حال او حقونه وګوري چې کوم ظلمونه ورسره روان دي. ډاکټره مارنګ بلوچ چې د خپلو خلکو د حقونو لپاره یې مدني مبارزه کوله، بې وسلې خپلو خلکو حقونه غوښتل، خو پاکستان هغه مبارزه میرمن پر عمري قید بندي کړه. په ورته مهال د پاکستان تر واک لاندې خیبر پښتونخوا کې د میرمنو د تعلیم، کار او ژوند څه حال دی؟ آیا د عملیاتو په جریان کې په نیمو شپو پښتنې میندې بې عزته نه شوې؟ په سړکونو ترې لوپټې کش نه شوې؟ سره زر او نور زیورات یې غلا نه شول؟ آیا زنداني نه دي؟ کله شپې 2 بجې، کله 3 بجې، کله چا خورلی روچته کی، کله چا خورلی روچته کی. خاص طور چې کوم ځای کې پښتنې آبادی دي هغه ځای کې و دې ترنول کې هر هفته کې 2-3 ځلې میشه تونې مخې ته ویلو. اوس راځو افغانستان ته. افغان کارپوهان او د نظر خاوندان وایي کله چې اسلامي امارات بیا ځلې واک ته ورسید نو د میرمنو اړوند ټول شرعي حقونه خوندي شوي او ورځ تر بلې ورته کار کیږي. د اسلامي امارات د رهبر په ځانګړي فرمانونو کې د ښځو د شرعي حقونو پر خوندیتوب ټینګار شوی دی. په فرمان کې ښځو ته د میراث، مهر او د نکاح د رضایت حق په رسمیت پیژندل شوی او د جبري واده مخنیوی، د کونډو د خپل راتلونکي په تړاو پریکړه او د ښځو د حقونو د عادلانه تامین سپارښتنه شوې ده. د تیرو 5 کلونو د ترسره شوي قضایي اجراءاتو او موجودو احصایوي معلوماتو له مخې د ښځینه‌وو د میراث، ملکیت، نفقې، اسنادو او نورو شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ګڼو قضیو ته رسېدنه شوې ده. د ښځینه‌وو د حقونو د تأمین په دې بهیر کې د هغوی د میراث او ملکیت اړوند 12996 قضیو ته رسېدنه شوې. په ورته مهال د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د میرمنو د حقونو خوندیتوب خپل لومړیتوب ګڼي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کړي. د وزارت د رسمي معلوماتو له مخې د میرمنو په تړاو یې د میراث، مهر، نفقې، طلاق او د کورني ظلم سلګونه قضیې څېړلې او حل کړي دي. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت په افغانستان کې له ښځو سره د ظلم، ځورونې، تاوتریخوالي او د جبري نکاح ګڼې قضیې څېړلې دي او د هغوی حقونه یې خوندي کړي دي. په ورته مهال د اسلامي امارت ځواکونو یو شمېر میرمنې له کورني زندانونو هم ازادي کړي دي او هغوی ته د ډاډمن ژوند زمینه برابره کړې ده. په دې میرمنو کې داسې ښځې هم شاملې دي چې کلونه یې په زندان کې تیر کړي دي. د معلوماتو له مخې همدا اوس په بېلابېلو خصوصي او دولتي سکتورونو کې ګڼې میرمنې دندې ترسره کوي. په ځانګړي ډول روغتیا، سوداګري، مالداري، صنعت او رسنیز ډګر کې د افغان میرمنو ونډه د تیر په خلاف ډیره شوې او لا د پرمختګ په حال کې ده. د پاکستان د ولسمشر ویاند په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت په تړاو اندېښنې ښودلې،
خو حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو سره په ټول افغانستان کې د نشي توکو کښت په جدي ډول بند شوی. په دې تړاو د لا دقیقو معلوماتو لپاره تاسو د ملګرو ملتونو کلني راپورونه کتلای شئ او همدارنګ په دې برخه کې ګڼ نړیوال خصوصي سکتورونه کار کوي او هر کال په دې تړاو ځانګړي راپورونه چمتو کوي. نو ملګري ملتونه په خپل راپورونو کې په واضح ډول تاییدوي چې په افغانستان کې د 2022م کال د کوکنارو بندیز وروسته د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په پراخه کچه کم شوی او افغانستان په دې برخه کې د باور وړ هیواد ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړې او هر ورځ په دې برخه کې ځانګړي لاسته راوړنې لري. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونه بیلابیل عملیاتونه ترسره کوي ترڅو د نشي توکو د قاچاق مخنیوي وکړي. د پاکستان د ولسمشر ویاند بل ادعا دا و چې افغانستان خاوره د دوی خلاف استعمالېږي، هغه څه چې بار بار د اسلامي امارات د چارواکو لخوا رد شوې ده. خو راځئ یوه لنډه کتنه وکړو. په اوس وخت کې د پاکستان د بې عدالتیو او ظلم له کبله د پوځ مخالف وسلوالو جګړه تیزه کړې ده او هر ورځ پاکستان خپل حاکمیت له لاسه ورکوي. आप क्यों इतनी कमजोर और बुज़दिल रियासत है कि हर दूसरे दिन आपकी आवाम रोडों पे रुल रही होती है, लाशें पड़ी हुई होती हैं, वो रो रहे होते हैं, अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रहे होते हैं. د ټي ټي پی غورځنګ چې پاکستان کې شرعي نظام حاکمیدل غواړي په خیبر پښتونخوا کې پراخه جغرافیه لري چې هیڅ افغانستان ته اړتیا نه لري ترڅو پناه واخلي، ځکه د خیبر دره داسې ځایونه لري چې پاوز حالت د تللو جرأت نشي کولای. بلوچستان او بلوچ ازادي غوښتونکي پاوز یعنی BLA دوی په پراخه کچه ولسي ملاتړ لري او بلوچستان د پاکستان پاوز له ظلمونو او بې عدالتیو ستړي دي. ان تر دې اندازې چې میرمنو یې هم وسلې ته لاس کړی. دا ټول د پاکستان د غلطو سیاستونو له کبله رامنځته شوي دي. कौन से कानून में लिखा था कि आप औरतों को भी अगवा करके ले जाए, औरतों को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाए. که په لنډ ډول ووایو پاکستان په بشپړ ډول په خپلو سیاستونو کې ناکام دی او خلک یې ناراضه دي. پر ځای د دې چې دوی خپل داخلي ستونزې حل کړي، برعکس د نورو هیوادونو په داخلي چارو کې لاس وهنه کوي، په ځانګړي ډول افغانستان. یوازې پاکستان داسې ګاونډی دی چې افغانان یې په ژوند کولو ستړي کړي دي، کنه له افغانستان سره نور ګاونډیان هم شته لکه ایران، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان، خو ولې له هغوی سره داسې ستونزې نه رامنځته کیږي؟ له دې معلومیږي چې پاکستان یوازې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره بهانې لټوي، خو افغانان په هر حال له خپلې خاورې ساتنه کوي او نور هیڅ ګاونډي ته د مداخلې اجازه نه ورکوي.